داسې کس نوم ماته واخله چې هغه دغه شی لیدلی وي، یعنی مخکې دی نه چې په دې نړۍ کې چا لیدلی وي هغه مخکې لیدلی وي دغه شی. ښه وروره زه ستا نه پوښتنه کوم که چېرته ستا په تر مخ یو کوم څه جوړ شي هر څه چې وي نو هغه یعنی تا نه مخکې بل چا نه وي لیدلی خو ستا تر مخه جوړ شي نو تا نه یو څوک پوښتنه کوي چې دې لیدونکی تر ټول نه مخکې څوک و نو ته به څه ورته وایې؟ نو ته به ورته څه وایې چې چا لیدلی؟ چا؟ ښه یعنی پیدا کوونکی. آفرین. ځینې به وایي چې پیدا کوونکی، ځینې به وایي چې جوړوونکی، ځینې وایي چې دې منځته راوړونکی، ځینې به څه وایي ځینې څینې خو څه چې ستا په ذهن کې وي. نو اوس راسو دې پوښتنې ته د هغه چا نه پوښتنه وکړو چې هغه په دې باندې پوهېږي، یعنې ورته ووایي چې څنګه دا کائنات منځته راغلله. نو هغه به موږ ته په ځواب کې وایي چې په لومړۍ کې کائنات یعنې دا یو و خو وروسته بیا هغه په ستارو وویشل شو، همدا ډول سره په نورو مریخ او همدا ډول سره په نورو سیارو باندې او همدا ډول سره په ځمکه باندې وویشل شو چې موږ تاسو پکې ژوند کوو. نو ته ترېنه پوښتنه وکړې چې کله په دې باندې موږ تاسو پوه شو؟ هغه به راته وایي چې 25 کاله مخکې زه په دې پوه شوم یا 45 کاله مخکې په دې باندې پوه شوم. خو دلته قرآن عظیم شان کې 1400 کاله مخکې ویل شوي موږ او تاسو ته په سورت الانبیا کې، په سورت الانبیا کې 21 فصل 13 آیات کې اولم یر الذین کفروا، آیا هغه کسان چې کافران شوي دي پوه نه شول؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، چې ځمکه او اسمانونه یو بل سره نښتي وو او موږ سره بیل کړل. دغه موضوع تقریبا 1400 کاله مخکې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي. ځینې خلک به بل ډول فکر وکړي. سمه ده، تاسو زه اوس وایم ته ماته دا ووایه چې د ځمکې هغه شکل څه ډول دی؟ نو په ځواب کې به راته وایي چې د ځمکې شکل عمودي دی. نو پوښتنه به وشي، په ځواب کې به وشي چې 200 کاله مخکې دې نږدې وکړي 300 کاله مخکې موږ ته ویل شوي و چې ځمکه راسته ده. دا په 1500 کال کې و. سان فرانسیس چې هغه په کښتۍ کې تللی و د نړۍ چارګرده، نو هغه ویل چې دا عمودي دی. نو دلته په قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله فرمایلی دي په سورت النازعات 9 فصل 13 آیات کې والارض بعد ذلك دهاها، ځمکه مو د دې نه وروسته وغوروله. او اوس موږ په دې باندې پوهېږو چې نړۍ د توپ په شکل باندې ګرده نه ده بلکې دا یو جغرافي شکل بڼه لري، یعنی داسې بره نه راکات شوی او داسې یو بغل بل بغل نه په اخر او اول سر کې وتلی غوندې شکل. نو دا چې ځمکه په دغه شکل باندې بڼه لري دا په قرآن عظیم شان کې ویل شوي دي. نو 1400 کاله مخکې څوک دا ویلی شي چې دا ځمکه په دې ډول سره بڼه لري؟ ځینې کسان به وایي چې ستاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم هغه ډېر لایق او ډېر پوه، نو هغه سره بحث مه کوه، ورته ځه مخ ته لاړ شه. نو که چېرته د یو عیسوي څخه پوښتنه وکړې یا هغه څوک چې په قرآن عظیم شان باندې باور نه لري او ورته دا ووایي چې د سپوږمۍ کومه رڼا چې ده آیا د خپله رڼا ده که منعکسه رڼا ده؟ نو هغه به موږ ته وایي چې پخوا موږ ته ویل شوي وو چې د سپوږمۍ رڼا چې دغه خپله رڼا ده، خو اوسني وختو کې لکه 500 کاله مخکې 300 کاله مخکې ویل شوي دي چې د سپوږمۍ رڼا چې ده هغه د لمر منعکسه رڼا ده. نو دلته الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي سوره الفرقان 25 فصل 1 آیات کې د سپوږمۍ رڼا چې ده هغه اخیستل شوې رڼا ده چې منیر یا د نور په شکل تشریح شوی ده، یعنی اخیستل شوې رڼا یا منعکسه رڼا. دغه څوک ویلی شي په دې ډول سره باندې 1400 کاله مخکې؟ په کوچنیواله کې موږ مکتب کې ویل چې ځمکه او سپوږمۍ ګرځي د لمر چارګرده او همدا ډول سره لمر نه ګرځي، ځای پر ځای دی او هغه چارګرده نه ګرځي. دلته الله جل په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي سورت الانبیا 21 فصل 13 آیات کې الله جل جلاله هغه ذات دی چې شپې ورځې لمر او سپوږمۍ پیدا کړي دي او هر یوې په خپل مدار کې تاویږي. نو موږ په دې باندې پوه شو چې دغه سیارې چې د مدار کې تاویږي نو په خپله هم دوی خپل دوران او دور کوي. نو موږ اوس په دې باندې پوه شو چې لمر په خپله چې ده هغه 15 ورځو کې تقریبا هغه یعنی خپله دایره وهي. نو دا به 1400 کاله مخکې چا ویلي وو چې لمر چې دی هغه په خپل مدار کې یعنی دایره وهي ګرځي. اوس موږ په دې باندې پوهېږو چې کائنات چې دی هغه وسیع کېږي. دا ایډوین هابل ویلي و 1400 کاله مخکې قرآن عظیم شان کې راغلی دي
په سورت دریات کې یو 50 فصل 40 آیات کې چې کائنات پراخیږي. په قرآن عظیم شان کې په ډېر ځایونو کې د اوبو د دوران په اړه باندې ویل شوي دي چې اوبه په دې شکل باندې د اسمان نه راوریږي او په دې شکل باندې بحر نه ځي او په دې شکل باندې ځمکه باندې اوبه راوریږي. په سورت الزمور کې 9 فصل 21 آیات کې، سورت المؤمنون 23 فصل 13 آیات کې، د الروم سوره 13 فصل 23 آیات، سورت الحجر 15 فصل 22 آیات، سورت النور 40 فصل 43 آیات. زه یوازې کوی شم چې دغه د اوبو دوران تاسو ته هغه ماخذونه وایم چې په قرآن عظیم شان کې دلته ویل شوي. نو دا په هغه وخت کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته چا ویلي وو؟ موږ په ښوونځي کې ویلو چې په 15 کې هغه دغه ویلي دي چې د اوبو دوران په اړه باندې وضاحت ورکړی دی. نو دا په قرآن عظیم شان کې 1400 کاله مخکې ویل شوي دي. نو چا ورته ویل؟ یعنی دلته دا غټه نقطه ده. زه کوی شم نور هم درته مخته لاړ شم. قرآن عظیم شان 1400 کاله مخکې یادونه کړې ده. الله جل جلاله د نباتاتو د پیدایښت په اړه باندې ویلي دي چې الله جل جلاله هغه ذات دی چې مختلف جف نباتات هم پیدا کړي دي. په اوسني وخت کې موږ پوه شو چې 2 ډوله اوبه دي، یو خوږې اوبه دي، بل ترشې اوبه دي، چې هغه مابینځ کې یو لیکه ده چې هغوی نشو کوو موږ تاسې هغه اوبه وڅکو. نو دلته په قرآن عظیم شان کې 1400 کاله مخکې ویل شوي دي. په سورت الرحمن 55 فصل، د سورت الفرقان 25 فصل 53 آیات. نو همدا ډول سره په دې آیاتونو کې نو قرآن عظیم شان په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کړی، د طبابت په اړه باندې ویلي دي، د کائناتو په اړه باندې ویلي، د هر څه په اړه باندې قرآن عظیم شان داسې ډېر په د زیاتو موضوعاتو باندې قرآن عظیم شان بحث کړی دی. زه تاته کولی شم چې ډېرو ماخذونو څخه درته ووایم. نو څوک کولی شي چې دا 1400 کاله مخکې دا یا د دې شیانو یادونه وکړي؟ وروره زه تاته وایم چې څوک کولی شي چې د دې شیانو یادونه وکړي 1400 کاله مخکې؟ څوک کوی شي؟ څوک؟ خالق، پیدا کوونکی، جوړونکی، اختراع کوونکی، منځته راوړونکی. دغه اختراع کوونکی، منځته راوړونکی، خالق او جوړونکی ته موږ الله جل جلاله وایو. چې تاسې ورته ګاډ وایي یا خدای. نو دغه قرآن عظیم شان چې دی دا د ساینسي لحاظه هم په تجربه رسېدلی چې د الله جل جلاله خبرې دي. نو قرآن عظیم شان چې دی دا د ټولو ساینسونو منبع ده او د هغو څخه بره ده. زه نه غواړم چې کوم ساینس د اوس بحثونه پرې روان دي تجربه کیږي دیو ته کوم ټیټ وګورم، خو زه ستاسو ساینس او د قرآن عظیم شان چې کوم څه دي پکې یادونه شوې ده هغه درته ښیم چې قرآن عظیم شان او ستاسو ساینس کوم څه وایي دا درته په دې اثبات رسوي چې دا قرآن عظیم شان د الله جل جلاله خبرې دي. دا تاسو چې کوم ساینس زده کړه کوئ او په دې قرآن عظیم شان کې څه راغلي، زه دا غیر مسلمانانو ته ښیم چې دا قرآن عظیم شان چې دی دا د الله جل جلاله خبرې دي. نو که ته غواړې نور معلومات هم لاسته راوړې کوی شي چې زما هغه ډي وي ډي آیا قرآن عظیم شان د الله جل خبرې دي هغه ډي وي ډي ترلاسه کړې وایې اورې. په دې هیله وروره چې ځواب مو ترلاسه کړی اوسي. انو سمن مې نوم دی او زه په دوبۍ کې د نیټورک دنده ترسره کوم. په لومړی کې خو ستاسو د خوندور بحث نه نړۍ مننه کوم. په اصل کې زما پوښتنه چې دا هغه د دین په اړه باندې ده. نو ولې یو انسان دین تعقیب کړي؟ انسان باید د یو بل سره ښېګڼې وکړي، د یو بل سره ښه وکړي، د بل په بدو باندې پښې راکاږي او هغه معاف کړي. نو چې دومره انسان وکړي، ښهوالی وکړي، ولې یو انسان بیا دین تعقیب کړي او د دین طرف ته لاړ شي؟ ورو ډېره ښه پوښتنه وکړله او هغه پوښتنه وکړله چې ولې انسان باید یو دین تعقیب کړي. چې انسانان کولی شي یو بل سره مهربانه اوسي او انسانان ډېر مفید تمامېدی شي خپل مابین کې سره. نو د یو مهربانه ژوند کولو په خاطر باندې او همدا ډول سره چې یو بل سره تاسې یعنې مهربانه اوسئ، تاسو ته به دا څوک ووایي؟ نو دغه دین د همدې لپاره ده چې تاسو ته لارښوونه وکړي چې څنګه تاسو خپل ژوند ترتیب کړئ. نو که په دې کې وایو تاسې کورنۍ درته وایي چې څه ښه دي څه بد دي او په دا ښه لاره ده دا بده لاره ده، نو ټولې لارښوونې درته کوي. نو چې کله ته مریض شي ډاکټر ته ځې، ولې؟ ځکه چې هغه تا ته ډېره بهتره لارښوونه کوي. آفرین. نو د همدې لپاره موږ دین تعقیبو تر څو زموږ خالق موږ تاسو ته هغه لارښوونه وکړي چې هغه زموږ تاسو لپاره بهتره وي. نو چې کله ته ډاکټر ته ځې نو ډاکټر ته وایي چې دا ستا لپاره ښه دي او دا ښه نه دي.
نو زمونږ او تاسې خالق چې دی الله جل جلاله هغه د ډاکټرانو څخه بهترینه ډاکټر دی موږ او تاسو ته لارښوونه کوي چې څه ښه دي څه بد دي نو د همدې لپاره که ته همداسې ژوند کوي لارښود ونه لري او همداسې ژوند مخ ته بیایي نو د ډېرو حالات سره مخ کېږي لکه مثال ډول یې کوئ که ځنګل ته ځې ته خوراک کوي او د ځنګل په قوانینو باندې نه پوهېږي نو هلته ته وږی شي نو داسې یوه میوه خوري چې هغه یعنې زهرجنه وي یو څه خوري نو که چېرته ته پوه نه شي نو ته خو له منځه ځي یعنې ته به یې داسې یو با تجربه انسان څخه پوښتنه وکړي چې هغه پوهېږي چې کومه میوه چې زهرجنه ده هغه ورته معلومه وي ته هغه ونه خورې نو د همدې لپاره موږ خپل خالق لارښوونې تعقیبوو چې هغه موږ ته ښیي چې څه ښه دي او څه بد دي او همدا ډول سره که همداسې ژوند تېروي چا نه پوښتنه هم نه کوي نو ته به وایې چې چېرته غلا کوم هېڅ خبره نه ده یا داسې نور کارونه کومه نو زه تا نو سرور پوښتنه کوم غلا کول بده ده غلا کول بده ده بد دي ولې بد دي غلا کول ځکه بده ده چې د بل راحتي زه اخلم د خپل ځان د راحتۍ نو دپاره که چېرته زه غلا وکړم زه کوی شم ښه کور ولرم زه کوی شم فلم وګورم زه کوی شم چې خپل ژوند مې ښه تېر کړم بهتره تېر کړم نو بیا ولې بد دي نه موږ ټول خو ورونه یو انسانان سره یو بل سره باید داسې ونه کړو نو دا چې زه یو چا نه غلا کوم د هغه هر څه اخلم نو دې کې څه خبره ده دا ستا دپاره ښه ده خو بل چا دپاره ضرر دی نو ته ماته وایه که چېرته زه ستا دارایي یا پیسې غلا کړمه نو زما دپاره ښه ده زه خو به راحته یم په ژوند کې نو ولې زما دپاره بد شو موږ په ودا کې هم ویلي چې دا ښه ده خو په صحیح لاره باید ترسره شي نو زه خو غواړم چې یو ښه څه ځان ته ولرم یو راحته ژوند ولرم پیسې خو ته د لاسه ورکوي خو زما دپاره خو ژوند راحته دی نو دا ولې بد ده غلا کول ولې بد ده دا خو ښه ده ته ماته یو دلیل راکه چې غلا کول بد دي زه غلا کول بندوم ته ماته یو منطقي دلیل راکړه چې غلا کول ښه کار نه ده زه غلا کول بندوم نه کوم شی چې صحیح وي باید د سمې لارې نه تعقیب شي دا خو ښه ده ولې بد ده غلا کول صحیح ده نه ګوره زه تا نه پوښتنه کومه چې ته ماته یو منطقي دلیل راکړه چې غلا کول ښه کار نه ده نو زه یې دروم یعنې زه یو منطقي او یو سنسي سړی یم نو زه غواړم تا نه چې ماته یو منطقي دلیل راکړئ چې غلا کول ښه کار نه ده او صحیح نه ده زما دپاره زه غلا کول بندوم که ته هر ډول دلایل ووایې بیا هم ځای نه نیسي که ته چېرته راته ووایې چې پیسې به خلک نه پټ کړي زه ځان ته ګاردان نیسم که چېرته ته وایې چې پولیسو خطره وي زه پولیسان ته پیسې ورکوم رشوت ورکوم که هر ډول دلایل ته ووایې نو ته نشي کوی چې وایې چې غلا کول ښه کار نه ده بلکې که دین ته راشو نو دین ویلی شي چې غلا کول ښه کار نه ده نو که چېرته ته غلا وکړې ته په آخرت کې یعنې ته خپله جزا ګورې د دې غلا کولو دی نو که چېرته دین تعقیب نه کړې نو هر څه خوند کوي لکه زه کوی شم چې کبیره ګناهونه وکړم زه کوی شم چې غلا وکړم زه کوی شم چې نشاوره مشروبات وڅښم او خپل ژوند ښه تېر کړم همدا ډول سره زه هر څه کوی شم چې خپل ژوند مې راحت او ښه تېر کړم نو ځکه چې زه دین تعقیب نه کړم که ته چېرته ماته وایي یو نفر نه ته غلا کوي او هغه یعنې د درد احساس کوي او هغه خفه کېږي زه هغه څه کوم زما ژوند خو ښه دی او راحته دی نو که زه چېرته کبیره ګناه وکړم یا هم زنا وکړم نو دا خو زما ژوند راحته دی او زه خپل ژوند ښه تېروم نو دا خو یعنې زه خلک څه کوم چې هغوی هر ډول خفه کېږي او کار څه کېږي نو دلته که چېرته ته غواړې یعنې هر ډول منطقي دلایل که ته ماته ووایې هغه ردېږي هو که چېرته دین ته راشو نو که چېرته دین ته قبلوي بیا تر څنګ به یې د الله جل جلاله لارښوونې او الله جل جلاله لارښوونې به هم تعقیبوي او په آخرت به هم ایمان لري چې په هغې دنیا رانه پوښتنه کېږي هلته ته بیا کوی شي چې دا کارونه بند کړې ها هټلر به مثال ورکړو هغه په هغه وخت کې یهودیان له منځه وړل ټول خو که چېرته هټلر اوس موجود وی تا کومه جزا ورکوله ووایه تا کومه جزا ورکوله ښه ته به یوازې ووژنې نو هغه چې 15,999 کسانه وژلي دي هغه به څنګه شي دلته الله جل په قرآن عظیم شان کې سورت النساء 4 فصل 14 آیت کې فرمایلی دي د هغو څخه پوښتنه وکړه چې هغوی زموږ علامې ردوي نو هغوی به جهنم کې واچول سي او جهنم پورې اور باندې به وسوځول شي او کله چې دوی پوستکی ورژېږي بیرته به الله جل جلاله نوی پوستکی ورکړي تر څو دوی درد احساس کړي نو دا د دې معنا که چېرته الله جل جلاله غواړي په هغې دنیا کې هټلر ته جزا ورکړي نو هغه به 6 میلیونه دفعې همداسې جزا ورکول کېږي
دلته به یوازې ووژني، اور به ور واچوي. نو هغه منطقي وژنه چې ده او هغه صحیح وژنه چې ده هغه په آخرت کې ده، دلته نه ده. خو که ته چېرته غواړې یو ښه مسلمان واوسې نو باید ته د دین تر څنګ ته باید د آخرت باندې هم ایمان ولري او همدا ډول سره په آخرت باندې ایمان ولري تر څو د بده کارو څخه ځان منع کړې او مخنیوی وکړې تر څو ته جنت ته لاړ شي او نیک ثوابات ترلاسه کړې. په دې هیله ورور چې ځواب ترلاسه کړی اوسي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.